سره مسافر وکړه؟ ما خو جی او 14 سال وکړم. 14 کاله مسافر دی؟ جی جی. ته خو هم ډېر وړوکی راغلی که اوس هم لا ډېر وړوکی راغلم. ډېر وړوکی راغلم. واړه در سره دلته دي؟ جی دلته. سبق دې ویلی دی؟ سبق مې لږ ویلی دی. او ته د کوم ځای دی خیره؟ زه د صوابۍ د سیمې سره تعلق ساتم. د کلي نوم خو رواله که نه؟ د صوابۍ سیمه یاروسین کلي سره تعلق ساتم. ته د یاروسین یې؟ جی. د یاروسین خو ګوره ډېر نران پښتانه دي په خپله خاوره او په خپل وطن ډېره مننه. پښتانه ټول نران دي خو هغه د ارض الله تعالی دې آباد او خوشحاله ساتي. د حاجي مناب ډېره مننه چې دا دونه ښکلې ماښامي جوړ کړو او موږ ټول پښتانه ډېر په درناوي راغونډ کړلو او دا پروګرام یې جوړ کړو. دا راته ووایه غني چې دلته را پښتانه پیسې ګټي، په ځان ډېرې سختې او ډېر تکلیف دی ژوند تېروي، خو دا سوچ او فکر کوي چې زموږ هلته کومې کورنۍ دي چې هغه پکې ښې وي. ته څه ګڼې چې موږ دلته کومې پیسې ګټو چې موږ هلته لیږو خپلو کورنو ته، هغه په صحیح ځای لګي لګي؟ نو جی مونږ خو دا د دې لپاره د خپل وطن پرېښی دی چې زموږ په وطن کې که مونږ ډېر محنت وکړو د هغې وسیله مونږ ته نه میلاویږي. دا هغه وسیله مونږ ته نه میلاویږي چې څونه محنت کوو. نو د دې لپاره مونږ ټول پښتانه کوشش کوو چې بار راغلي یو او دا پیسې مونږ دلته ګټو چې دا مونږ خپل ملک په صحیح ځای باندې او په صحیح دغه باندې استعمال شي. نو ډېر ښه. ستا په زړه کې بله کومه خبره شته راسې چې ته یې کول غواړې؟ نو بس زه خو سهیل بایي مو وی د ټولو پښتنو ورونو وي، زه صرف بس دا یو خبره کوم چې خدای پاک د پښتنو کې اتفاق او اتحاد راوړي. ته خو کله کله شعرونه ووایې، زه یو شعر به کې ووایم. یو شعر به ښکلی غونته حاجي مناب بایي ته ډالۍ کړو. وی لمن مې وصل رانیسي ساقي پرېږده چې ځم، ته په سیدو ورکوي جام ما له سیدې نه راځي. ډېر ښه. د چا د زړه د وینو رنګ پکارو، د چا د زړه د وینو رنګ پکارو، ستا خو د خپل ښایست کلنګ پکارو. دا لر او بر پښتون به یو شي اخر، دا لر او بر پښتون به یو شي اخر، ولې په رور خو د رور ننګ پکارو. او مونږ لاسونه هغه چاله ورکړل، مونږ لاسونه هغه چاله ورکړل د کومو خلکو نه چې څنګ پکارو. او هیڅ کمی نه و د ظلمو سرونو، هیڅ کمی نه و د ظلمو سرونو، د ادم خان د رباب ټنګ پکارو. نو ملګرو راځئ موږ سره بل زلمی ملګری ناست دی. سلام مشر وروره، په خیر حال یې؟ السلام علیکم جی، څنګه حال دی؟ سال اول دی الحمدلله، الله کرم. تاسو نوم دی؟ ما نوم شاهین خان دی. شاهین د کوم ځای وروره؟ زه اکوړه خټکې باندې. ته هم د اکوړه خټکې؟ او جی اکوړه خټکې. د خوشحال بابا او د اجمل بابا بېشکه د سپېڅلې خاورې. او جی بالکل. چې تر خوشحال بابا قبر له تللی؟ بالکل. او جی لاړم. او چې د اجمل بابا قبر ولړې موږ سره نږدې ته خفه وي؟ بالکل جی بالکل. او په دې خبرو به ډېر ویاړ کوي چې زه د هغې خاورې یم چې موږ ټول پرې ډېر ویاړ کوو. دا زه ابلزنۍ خبره چې ما سره یو کس میلاو شو د کوهاټ علاقې و، هغه ما سره کالج کې لیکچرار دی. نو هسې هغه من تپوس کړ چې ته کوم علاقې؟ نو ما ورته ویل زه د اکوړه خټکې یم. تا په خدای کینو کې چې هغه زما د لاس ونیولو ما نه چپې کړم. زه ورته حیران شوم چې ما لکه دا ویلي وایي ته د بابا د کلي یې که نه. نو بابا داسې هستي وه چې لکه هغه سیاسي ادیب او شاعري لحاظ سره لکه هغه په ډېر پښتون قوم باندې ډېر عظیم احسان کړی دی. او د هغه چې کوم مرګ نو هغه هېچېرې هغه شانې هستي بیا نشي راتلی. او ستا سبق ویلی دی؟ جی ما سبق ویلی دی. څه کار کوي؟ زه دلته لیکچرار یم جی. لیکچرار یې دلته؟ ژوند څنګه تېرېږي؟ ژوند جي الله تعالی لاک لاک کرم دی. مونږ خو چې هر هغه پښتون ته چې په خپل کور کې د خوشحال بابا، د رحمان بابا، د ملنګ جان بابا، د غنی خان، د اجمل بابا، د حمزه بابا دا دیوان خامخا تبرک د برکت لپاره په خپل کور کې کېږي. ته څه وایې؟ بس دا خو اوس داسې لکه د حکومتي لحاظ سره لکه داسې دغه جوړ شو که نه چې زمونږ هغه سلیبس نه هغه پښتو مضمون بالکل ختم کو. ټیک شو که نه. نو مونږ پښتون قوم چې څومره دی لکه ما خپل ځاني لکه دا د دې قوم سره لکه مونږ چې کوم ځوانان دي اما کوم ماشومان مونږ سره واړه چې کوم د دې سلمي کوم د اماراتو کې څونه ماشومان اما زیات تر کنیکشن چې د ماشومان سره دی، بیا پښتنو سره خو زیات تر دی. خو لکه هغه ایون د دې هغه پښتو تاریخ مرتلا نشته پته که نه. هغې وجه دا ده چې زمونږ هغه سلیبس نه هغه شی بالکل دی ختم کو.
نو دې ته تاسو خپل د غم ویل شي بدقسمتي مرته مونږ ویل شو حکومتي سطح باندې ما رونو ډیر زیات خبرو کې یو خبر زما د سویل به ډیر زیات خوښ شو او مونږ وایي کنه چې یو د قوم لکه یو مشر نه پته لګیدا چې دا خاندان څنګه دی اوس مونږ د ماشوم نه پته لګو چې دا خاندان څنګه دی بدقسمتي ډیر لکه ما ته خپل ځاني ډیر درد ملایږي په دې خبره باندې چې دلته مونږ سرسونه پښتانه لکه زما سره واسطه راځي کنه نن خبره ده چې زمونږ نن یو میټینګ مونږ د پیرنټس راغوښتیو کنه نو تاسو یقین ساتئ چې په 30 پښتنو کې صرف 3 راغلي او 27 نو راغلي په تیر شو کې صرف 3 کسان نه راغلي او 27 نو راغلي جی او ایسر ما ټلیفون کنټیکټ چوک نو بس چاوي رز مصروف ما چاوي ز فلانکی ځای کې مچا ایون یو خو پکې راته دا و چې یاره مونږ دومره خوشی چې تاسو په میټینګ ته راځو دا حقیقت خبره ده کنه دا مونږ د برډیر بدقسمتي خبره چې مونږ خپل ماشومان دې تربیت بس ټیک د مونږ وای چې سکول ته مو بوتل بس خبره ختمه شده یو احسان د مونږ په دې ماشومان کو چې په دې باندې فیس ته کو هغه دې لپاره لګو 15 غنټې وته خلاص ورته سکول نه بس هغه وای چې مونږ پیسې ورکو بس تاسو په شو کار مو پوښ کنه دا لکه حقیقت د نه خبره چې ما ورسره خبرو کنه ماته چې مونږ دومره خوشی چې تاسو بر وخت میټینګون تر راوالو دا ډیره بدقسمتي ده زویم لکه د شمشاد ټي وي په دغه باندې دا حقیقت دی چې مونږ پښتون قوم چې کم دی دا په تعلیم ډیر زیات کم پاتې شوی دی او دا اوس چې کوم حالات روان دي نو په دې لحاظ سره خو به دا لکه مونږ توجه نه ورکو کنه مونږ توجه نه ورکو نو دا خو بس بیا خو ډیره ګرانه خبره ده بیا خو پښتنو له علم حاصلول پکار دي چې علم رڼا ده هغه علم حاصلول پکار دي چې موږ د خپل تاریخ نه د خپل کلتور نه د خپل ژبې نه د خپل اتلانو نه خبره کی د خپل خاورې سره او د خپل کلتور سره مکلک وتړي ډیر خلک په ډیر لوی کوشش د حکومتونو په سطح باندې دا روان دي چې پښتنو نه خپل تاریخ یې کی خپل ژبه تیر کی خپل کلتور تیر کی خپل سپیشلی روایت تیر کی موږ او تاسو د ځمېداري جوړیږي چې دا پښتانه بچی چې کوم دي د خپل اتلانو خو خپل تاریخ پته ډیر مننه بلکه خبره ستاسو ځل کی چې ته کول بس دا خو لکه ټول پښتنو ته لکه دا ما یو درخواست د شمشاد پټي باندې کنه چې زه هر چاته وایم چې زمونږ ټول غټه سرمایه چې کم دنه دغه بچی دي ماشومان دي دغه بچی دي چې په دای باندې دای صحیح تربیت مونږ کو کنه نو بدا زمونږ کلچر هم دی دا زمونږ تهذیب هم دی دا زمونږ قوم هم دی را روان چې دای مونږ معمولیون دیم دغه شول کنه به زمونږ اشتر فرصت چې کم قوم پاتې نه ابم ختم شي بیا الله دې نه کی چې ختم شو دای مونږ اوس یو زهوس جوړیږي چې مونږ دای سره مهنت وکړو درنو خبر ډیره مننه ډیره مهرباني ډیره شمشاد ټلویزیون مینوالو دا زمونږ د نن راځي خبرونه زما د لری وطن یاره چې د مناب اجي په تعاون نو دغه په مرسته باندې مونږ ترا جوړ کړی و د سره زنزار یوسف زی د کیمرامین مشتاق صبر خان او زرین زاده یوسف زی سره د تاسو نه اجازه غواړو په لوی او مهربانه خدای مسوارو د الله پامان زړه کې وایم چې د هر سنت توبه کړم دا توبه د نملار راست نکړم دا د منا زیات او ما خاطره چې دا کله درته خو کله نکړم او چې دې وکړم د دننا سنم جانې جګشل خوبا په ما ګرانې زم مسافرین
خوږې دي صنم جانې چې ګشل خوبه ما ګرانه